شاه امان الله خان د 1406 لمریز کال د لیندۍ په 18مه ځینو آسیایي، اروپایي او افریقایي هیوادونو ته سفر پیل کړ او په دې موده کې د بیلابیلو هیوادونو له کلتورونو او سیاستونو سره نور هم آشنا شو. شاه امان الله خان له دغه سفره تر راستنېدو وروسته خپل اصلاحي پروګرامونه پیل کړل. د اساسي قانون تصویبېدل، د لویې جرګې جوړېدل، د مشروطه شاهي نظام جوړېدل، د زده کړو اجباري کېدل، د تحصیل لپاره نور هیوادونو ته د محصلانو لیږل او د مریتوب له منځه وړل د شاه امان الله خان له مهمو اصلاحي پروګرامونو بلل کیږي. از اروپا که آمدن او فقط مسائلی بودند که در اروپا دیده بودند، در موضوع تعلیم، در موضوع آزادی بیان، در موضوع آزادی خود شخص، در موضوع مسائلی که ترقی و تعالی پیشرفت. او کوشش کردند که بسیار به عجله خود با اروپا برابر کنه، ولی ناممکن بود. چرا جامعه افغانستان جامعه عقب مانده بودند. لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان په وخت کې جوړ شو چې 83 مادې لرلې او په لومړي ځل د شاهي نظام واک او څانګې پکې مشخصې شوې وې. د وزیرانو د پلاوي او د دولت او محکمو د شورا جوړېدل، د وګړو سیاسي حقونه، د بیان او نشراتو ازادي، د کور خوندیتوب او د رسمي لیکونو محرمیت دغه اصلاحاتو مهمه برخې وې. قانون اساسی یا نظامنامه اساسی شاه امان الله در وقت و زمان بی‌نظیر بودند. در اونجا در تمام مسائل اساسی و حقوق اساسی اتباع اشاره شده بودند. تمام مسائل در اونجا انعکاس یافته بودند. د شاه امان الله خان ځینو اصلاحي پروګرامونو غبرګونونه راوپارول او له همدې امله په هیواد کې مخالفتونه رامنځته شول. خو ولې د شاه امان الله خان اصلاحي پروګرامونه د مخالفتونو او غبرګونونو لامل شول؟ نخست روی دستگیری و تحمیل اصلاحات شتاب زده و قبل از وقت توسط امان الله خان در افغانستان که با روح فرهنگ و جامعه آن زمان افغانستان سر سازگاری نداشت و منجر به شکلگیری قیامها و شورش‌های مسلحانه علیه حکومت وی گردید. په لومړي ځل د شاه امان الله خان میرمن ملکه ثریا د اروپا له سفره تر راستنېدو وروسته په کابل کې د حجاب له اغوستو پرته راڅرګنده شوه. د شاه امان الله خان د میرمنې د حجاب لرې کېدل او له حجاب پرته راښکاره کېدل هغه سمبولیک اقدام و چې نه یوازې د اصلاحاتو لپاره ګټور تمام نه شو، بلکې په یوه دودیزه ټولنه کې د اماني نظام د مشروعیت پر وړاندې ډېرې ننګونې رامنځته کړي. همون کاره که امان الله د او ناکام ماند، نادر خان و ظاهر خان از او که بهترش کرد. چطور مردم نخیزده مقابلش؟ به خاطر که نادر خان خودش هم مخالف بود با امان الله خان، ولی در دوران خود و بچهش امو تعلیم آورد، امو زنها را به بیرون رایی کرد، کسی عکس العمل نشان داد. شاه امان الله خان د یو پرمختګ پالي پاچا په توګه یادېږي او افغانستان د هغه په دوره کې د پراخو اصلاحاتو او پرمختګونو شاهد و.